د درود شریف بارکه څه خبره طریقو زکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډېر زیات احسانات دي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت سره ډېر زیات مینا او محبت د هغې مینې او محبت او د هغې احسانات او تقاضا دا ده چې مونږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو. احادیث مبارکو کې د درود شریف ډېر زیات فضایل راغلي دي. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چاچے پا ما باندے یو پیرا درود شریف ہوئے اللہ پاک بدغ انسان باندے لس رحمتنا را نازل کی. دے یو پیرے درود شریف ویلو سرا اللہ پاک پخپل بندہ باندے لس رحمتنا را نازلی. او بل یو حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چاچے پا ما باندے یو بار یوزل درود شریف ہوئے اللہ تبارک و تعالی با دے انسان باندے او یا رحمتنا دا را نازل کی. بیا بعض علماء کرام وائی چی اصل کے لس رحمتنا دی لیکن خصوصیت دا ٹیمونو دی چی کل انسان د جمعے پشپا یا ورځ باندې درود شریف وائی داغی فضیلت دا دے چی اللہ با پاغ باندے او یا رحمتنا را نازل کی. او عام ورځو کې یو انسان وائی اللہ بد باندے لس رحمتنا را نازل کی. نظما عزت مند مسلمانان ورونو د درود شریف ډیر زیات برکات تی. د درود شریف ډیر زیات فیدی دی او احادیث مبارکو کې ډیر فواید ډیر فضائل د درود شریف بیان شوی دی. یو بل حدیث کے راضی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی ویزی وارد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا یو باغیچے تا چھے دے اغلالم یو باغتا منگلالو. نبی علیہ السلام مانزبان دے ادرے دو. نبی علیہ السلام یو اگدہ سجدہ اکڑلا ویزا حیران شم یرش وراشلا غم شورا سرا چھ نبی علیہ السلام خودے رضیات اگدہ سجدہ اکڑا دا سے نچتا دا نبی علیہ السلام روح مبارک قبض کری شوی نوی دیر زیادہ یرا غم و راسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر را وچت کو او ما توی عبد الرحمن وی تبا حیران شوی اماوتا اوی چی آو دا اللہ رسول دیر زیاد غم جنوما میں چی دا سنا دا نبی علیہ السلام روح چا دا قبض شوی نیوی. نبی علیہ السلام او فرمائل چی جبریل امین را لراغے او اغیراتا اوی چستاب امتیانو کی سوک پتا باندے یو پیر درود اوائی نو اللہ با پا آغا باندے لس رحمتون را نازل کی. لس گناہونا با دا آغا معاف شی لس درجے با دا آغا انسان بلندش وی دا دے پا خوشحالے کے ما دا اللہ پا لوری باندے دا اللہ طرف تا سجدہ چی دے آغا اولا گولا
چې په یو پیره درود شریف ویلو باندې الله پاک زما امت ته 10 انعامات دا ورکی، 10 نیکه، 10 گناهونه معاف، 10 درجه دا د انسان چې دا سشولې دا بلند شو. نورونو چې مونږه درود شریف ډیر ډیر وایو، خپل خولې د درود شریف نه خالی نکو. هر ټیم زمونږه جبه، هر ټیم زمونږ محفلونه، هر ټیم زمونږ لارې کوسې، هر ټیم پملاستا پولاړه پناستا، هر حال کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق او محبت دا زمونږه مخې ته وي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود چې دی هغه وایو. بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د الله تبارک وتعالى د پاره پرشتي دي په دې زمکه کې خوري دي هغه ګرځي د دې زمکه په اطراف باندې، او څوک چې درود شریف وایي ما باندې هغه پرشتي هغه درود شریف ما ته را رسي او سوي یوازې را رسول نه، پلان کی د پلان کی زوی پتا باندې درود شری دا اوه سبحان الله. درود شریف غټه پیدا دادا، غټه پیدا دادا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخدا زما د پلار نوم دا چې دی هغه مخدا اغستل کیږي، د دینه بغټ فضیلت بل چې دی هغه نوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم لري علاقو کې ویل کېږي هغه ماته د فرشتو په ذریعه را رسي، او کوم چې دلته ویل کېږي زما د روضې سره خوا کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی دا ز بخپل باندې سکم او رما. یو صحابي او عرض کی دا الله رسوله تاسو خو بخاوري شوی، تاسو خو بریزه ریزه شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی الله تبارک وتعالی پس مکه باندې دا حرام کړی دی چې دا د انبیاء جسم د انبیاء بدن دا چې دا اخري. نورونو غټه پیدا د درود شریف دا چې زما او زما د پلار نوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سکیږي دا اغستل کیږي. د دې وجنه چې مونږه درود شریف ډیر زیات وایو، د درود شریف نه زمونږ محفل، زمونږ مجلسونه، زمونږ جبه دا چې دا سی دا خالی نه وي. د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی ویو امتی د نبی علیہ السلام روان کی جہنم تا، حساب کتاب به وشي، نیکه به سپکی شي، گناهونه به درانه شي، د هغه سړی د جهنم د تلو فیصله به وشي. وی آدم علیه السلام بشنی جامع اغستی وی دی و نبی علیہ السلام تا آواز کی سب ورتوائی چه اے پلان کیا ستا امتی خوی جہنم تا روان کردے دے، جہنم تا چه دے اغزی. ویدی با پرشتو دا جہنمی روان کردی بیائی بے جہنم تا. نبی علیہ السلام با پدی پرشتو باندے آواز اکی، پرشتے با دا نبی علیہ السلام خبر نمانی. نبی علیہ السلام با بار بار وائی، آغا پرشتے با نبی علیہ السلام تا عرض کی چھے من خدا اللہ پاک با حکم سر معموریو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. پرشتے خدا اللہ نا پرمانی نکی، بس بیتا چکم حکم میلاوشی دوی آغا خبر چه دی آغا دا اللہ آغا بیا منی، آغا خبر سر درسی. دا اللہ با دربار کے چه دی سوال اکا، وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا اللہ دربار کے سوال اکی چیا اللہ دا بندہ زما دا امتی واپس کا، دا زما سر سنیکے چه دی آغا پرتی دی، او دا پہ حساب کتاب کے دا اغی کمی دے،
دا نیکه ورله دا غي نور اعمال سره چې دی دا اوتله چې کله دا جهنمی را واپس کړلی شي او دا حساب کتاب یا شروع شي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو پاڼه را وباسي دا امتی به پیژنینا او هغه پاڼه به د نیکو پاغه چابړی کې واچي نیکه به درنی شي ګناهونه هغه چابړې دا بس پکشي او دا هغه سړی د جنت د تلو فیصله به وشي دا سړی به خوشحاليږي حیران به وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لبراشي وی تاسو کې زما سره ډیر زیات خچې دی هغه وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تو فرمایي زستاسو هغه پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک چې ذکر شي ټول په دغه خله باندې صلی الله علیه وسلم دا وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو ذاتی نمونه دي یو احمد دی یو محمد دی نو چې کله دا ذکر شي یو محفل کې لومبي ځل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ویل دا واجب دی هغه مجلس کې بیا دا غي نوم ذکر شو بیا بار بار درود ویل دا سړي دا مستحب دی او کوم چې صفاتي نمونه دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او هغه ذکر شي نو بیا به هغه کې درود شریف ویل دا بیا مستحب دی د دې وجنا تاسو کم محفل کې کم زیناس یې غلطه کې د نبی علیہ السلام د نوم مبارک ذکر وشي نو ټول په دغه خله باندې سوای صلی الله علیه وسلم ټول زما سره وای صلی الله علیه وسلم دا واقعیا زما د دې مقصد څه دی تاسو ټول سرونه کته کړی دي چې بس یو واقعیا دا روانه ده مقصد زما د دې واقعیا دا دی چې د دې درود شریف په برکت سره الله پاک د انسان د جنت د تلو فیصله چې دی هغه کی د جهنم نه راګرځي جنت والے هغه چې دی هغه سکی هغه رغي د دې وجنه چې زمون هر ټیم خلی د غیبتونو نه خالص چغل خورونه خالص د برادو خبرونه زمون جبه چې دا خالص شي او زمون جبه دا په درود شریف باندې شي دا عادت شي نو دا هغه انسان د جنت د تلو فیصله به وشي او دا هغه درود شریف د وجه نه با نبی علیہ السلام او ته فرمایي چې زستاسو پیغمبرم او دا هغه درود شریف ته زما سره ستا امانت پروتو چې کم تا په دنیا کې بما باندې چې دی هغه ویل ان شاء الله درود شریف وایو کنه ډیر ډیر بچی دی هغه وایو درود شریف یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعارض کی ودا الله رسوله ستاسو خوغه د چیزا یو حصہ کی تاسو باندې درود شریف وېما او دا دوه حصے چې دي د کې ز دعاګانې چې دي هغه غواړم نور عبادت نور اعمال پکې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ویدام خبره ده خو کو چری تا په دې کې لګ زیاتې نور کو نو ډیره بخوي مطلب دا درود دی ما نور سیوا کو هغه صحابي بیا عرض کی وی دا الله رسوله چې دوی سي بتا سو باندې درود شریف ویم او دا یو حصہ چې دی دې کې ذکر او اذکار نور څه دعاګانې اعمال کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بیا فرمایل ویدام خبره ده خو فإن زدت کچری لګ زیاتې دی بکیو کو نه فهو خیر دا بد دینم غوړه خبره وی هغه صحابي بیا عرض کوي دا الله رسوله دا سی به وکړو چې څومره زما د نور دعاګانو د نور اعمال هغه ټیم دی دا به ټول زه په درود شریف کې چې دی هغه زه تیروم نور دعاګانې نه غواړم نور اذکار چې دی هغه نه کوم صرف درود شریف دا به چې دی هغه وایم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جواب ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی د دې د وجه نه به الله پاک ستا ټول غمونه پریشانه دا ارسه چې دی هغه ختم کی سوره عجیبه خبره او توکل دعا سړی د سره لپاره غواړي حاجت منی کنه دعا د سره لپاره غواړي پریشانی کنه
دعا د څه دپاره غواړي څه مسلې ورته که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وپوهوي چې تا دعا پرېښوده تا نور اذکار پرېښودو نو دا درود شریف ویل دا به ستا دپاره څه شي د تمامو غمونو نه د تمامو پریشانو نه به دا ستا دپاره څه شي دا کافي شي درود شریف کې ډېر زیات خواږه چې دي دا پراته دي خو کاش چې مونږه د دې نه ځان خبر کړي کاش چې مونږه دا چې دی هغه څه کړي هغه وویل یو صاحب دی لار باندې روان دی قافله کې ځي پخوا به قافلې تللې لوی لوی سفرونه به پلار یې ورسره هم دی یو صحرا بیابان کې دوی پړاو واچاو هغه سفر کې د دې نوجوان دا پلار بیمار شو هغه قافلې واره سره د د پلار د بیماری د وجې نه یو ورځ نیمه دوی د هغه سره ایثار شو لیکن قافله کې خو ډېر خلق وي سامانونه وي څاروي ورسره کډې وي دا هم خرابېږي هغې قافلې والا ورته خپله مجبوري ښکاره کړه چې یاره ستا پلار بیمار دی د تلو طاقت یې نشته لہذا مونږ تا د قافلې نه پاتې کړو ته پاتې شه او زمون قافله د آستانه چې دی هغه څه کېږي دا روانېږي هغه نوجوان هغې دشت بیابان کې پاتې شو سره د خپل پلار نه قافله ترې نه لاړله هغوی خپل سفر جاري وساته دې کې دغې ځای باندې د یو شپه نیمه تېره کړله او پلار لی مرګ راغی هغې ځای کې د پلار دا څه شو وفات شو دې خفه دې څوک شته نه ګرځي یو طرف ته ځي بل طرف ته ځي یو آبادي نظر باندې رالله هغې آبادۍ طرف ته لار پلار لی مخ پټ کو د پاسه پې څه کپړه وغیره هغه واچول او راغې هغې آبادي ته او هغې کې اعلان وکړو چې یاره زه داسې مسافر یم زما پلار وفات شوی دی د هغه کفن ګټه قبر وغیره د هغه جنازه ده د هغه لمبول دي تاسو کې داسې څوکي راشه زما پلار له غسل ورکې جنازه به وکې کفن دفن یې کې هغوی کم ځای دی ستا پلار دو ته په اشاره باندې غځی وښودو هغوی بس ته ځه مونږ درلو د هر څیز انتظام به زمونږ د کلي خلک دا وکړي دا نوجوان وي چې کله زه رالمه د پلار نه مې کپړه لرې کړه د پلار مخ مې چې دی دا شکل بدل شوی دی شکل چې دی دا د خر شوی دی زه ډېر زیات پریشانه شوم ویرېدم خفه ومې چې دا څه وشو دا د کلي خلک به راشي دا خو زما چې دی هغه بدنامي ده زما د پلار بدنامي ده چې ښه دا سړی مونږ ولمبو دې سړي له مونږ غسل ورکو د دې حالاتو ته وګوره په دې غم او پریشانۍ کې وي په ما باندې بېهوشي راله وي زه بېهوشه شوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی خوب کې راغی ماله وی ما ته وی چې ځوانه ولې پریشانه وی زه نبی علیه السلام ته عرض کوم چې جی تاسو څه کوئ دلته زه خو پریشان یم پلار مې وفات شوی یم دی بله مسله راته دا ده چې د پلار شکل مې هغه بدل شوی دی خلکو ته مختورن یم چې خلک راشي زما د پلار لمبي مخ ولویني هغه خلک به څه وي نبی علیه السلام وی خفه کېږه ما په هغې خوب کې نبی علیه السلام راغی او زما د پلار په دې مخ باندې داسې لاس راکاږه زما د پلار مخ برابر شو او څنګه شکل چې د هغې نه نور ښایسته شو نور حسن لوي الله چې دی هغه ورکو ما چې تپوس وکړو چې جی تاسو ته څنګه پته ولګېدله وی نبی علیه السلام راته وفرمیل چې ستا د پلار به یو عمل کو نور ډېر ګناهونه به کول لیکن په ما باندې به روزانه درود شریف وی نن پرون د درود شریف ما ته راونه رسېدو تاسو ته مخکې ما ووی
حدیث میں رہتا ہوئی چې نبی علیہ السلام فرمائی چې الله دې زمکه کې فرشتي مقرر کړي دي لری علاقو کې څوک درود شریف وایي د هغه فرشتو په ذریعه سره هغه درود شریف ما ته رارسي او څوک چې زما د روضې مبارکې خواته وایي نبی علیہ السلام وی غضب خپل باندې اورم نیما د هغه فرشتو نه تاسو کو چې د پلان کې درود خورانه غه وی چې هغه وپات شوی دی ویزه د دین خبر شوم مې چې زما سره خدا غس امانتونه هغه چې دی هغه پراته دي د دې لپاره زدل تکي چې دی هغه عالم رونو درود شریف دا زما ستاد نجات ذریعہ چې دی هغه ګرځيږي زما ستاد خلاصي ذریعہ هغه ګرځيږي مخکې ماغه احادیث مبارکه درې اویل ملګری لیټ رالل نبی علیہ السلام فرمایي سوي چا چې بما باندې یو پیر درود اوې الله بدی انسان باندې لس رحمتونه راولېږي بل یو روایت کې دي چا چې ما باندې یو پیر درود اوې الله به او یا رحمتونه راولېږي او بل یو حدیث مرته اوې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام راته فرمایل جبرئیل امین راغه چې تا باندې څوک یو پیر درود اوې الله به لس گناهونه معاف کی لس رحمتونه به پیرا نازل کی لس درجه به جنت کې چې دی هغه بلندی کی نن هغه به وپا امتی نبی علیہ السلام هر حال کې هر غړې کې امت نه دی پر خودلې په خپل جواب باندې هر حال کې د امتی لفظ را وستلې دي نن هغه به وفا امت نن هغه صرف په خپل باندې داویدار امتی نن هغه صرف په جواب باندې داویدار امتی چې د نبی علیہ السلام د عشق خبرې کی داغه د عشق اظهار کی لیکن داغه د وجود نه داغه د شکل نه پته لګي چې دا صحیح عاشق دی او اکا عاشق نه دی کیا یہی عشق ہے کیا یہی پیار ہے شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے دیتا عشق وائی دیتا محبت وائی چې کله څوک پچا باندې عاشقی دا هغه ارا ادا ورته خوخی زمونږ دا بچی دا د کلاړیان ویني دا اکتران ویني اق شانت سری وړکی کړي کنه بیا کوته ته زرخه لګي په جمعات کې به سی وی ټکی لیکن هغه دا غینه نه وړي د فوټبال د کلاړی وخت چې ویني اق طریقه بکی د فلم ډایرکټر وخت چې ویني اق طریقه بکی په موبایل ټي باندې چې ویني اخ کا طریقہ بکی او وای مونږ د نبی علیہ السلام عاشقان یو عشق دې ته وای چې استاد شکل نه استاد وجود نه د نبی علیہ السلام طریقې دا باغې کې دنه چې دغه موجود وي دې ته سوي کیږي عشق ویل کیږي چې د نبی علیہ السلام صحیح معنی کې چې هغه عاشقان روش او عشق دادې چې هر ټیم زمونږ په جواب باندې د نبی علیہ السلام سوي یاد وي نبی علیہ السلام هر ټیم چې دی هغه مونږ سکو هغه یادو دا دلائل الخیرات کم کتاب چې کم عالم لیکلی دی دی کې هغوی د هرې ورځې درود شریف جدا جدا لیکلی دی دا خبره کوم بس کوم ټیم هم پوره کېدو والا دی مختصر الفاظو کې دی ما دا کتاب چې لیکه دا دلائل الخیرات د دې وجه سوا کله چې دا یو مصنف کتاب لیکي دا غي د لیکلو یو وجه وي دی وزه یو سفر باندې روانو ما یوازم خوشي بیابانو ته شم ډیر زیات یو کوی لاله مباغي باندې نه بوقشتا اسپم نشته ډیر زیات پریشان هم چې تګې ما د دې کوی نه با وبچري دا څنګه راخلم دې کې یو جنیر علی ماشومه دا بيزي سره ولې ما ته وی کاکا سکه ما ته وی چې لوري ته کې شی مکو بل سره وبراکا ما ته وی چې دې کوی نه راو باسه ځل لګانا ما و خاندل ما ته وی چې لوري باغې خو بوکا نشتا کته لا چل د زیرو باسه رااله ویغه جنیر علی او د کوی په غاړه اودري دا وس الفاظ اوې غلي او هغه کوی ته ورشوف کړو وی د کوی هغه بسر تراو خته ما ته وی چې کاکا وبته اسکا ما په لبو باندې دا اغینه او بو اسکلې ځان می ته موړ کو ما ته وی چې بس مې چاو بس ته وی بیا غ الفاظ ځان سره او بیا پاغي وبو شکلو بیا په کته باندې لاړ
ایماجینر ډارې کلا ونیوه چې لوري وایه راته پیری یې که څه شي څه چل یې وکړو اوبه راوخوا دې سر ته بیا په کته لاړې ما ته وی چې زه نه پیری یم نه څه بل څه شي یم ستا په شانتې انسان یم نو مې چې دا دې څه ووایې څه چل یې وکړو وی دا خو هغه الفاظو چې کوم عام خلک یې وایي هغه الفاظ دي د دې په ذریعې سره زه د ځان حفاظت کوم د دې په ذریعې سره زه د خپلو ګډو بیزو حفاظت کوم د خپل مال د هر څه حفاظت په دې سره کوم مې چې څه دي وی ما ته یې ووی درود شریف یې راته ووی د مانځه کې چې موږ دا کوم درود شریف وایو وی دی راته ووی وی چې دا زه په څه باندې ویم د یقینه پورې خبره ده یو خو زمونږ یقینونه دي زمونږ یقین په وسایلو باندې رخ شوی دی دا وویم دلته کوی ته راشم اوبه راوخیږي چې وویم بیا په کته باندې لاړ شي نو وی زما د دلائل الخیرات د لیکلو وجه چې دی هغه هم دا ده چې مې چې زه به نن د نن نه د درود شریف د دې به څه کوم د دې به خدمت کوم دا به خلکو ته چې دی هغه رسوم ورونو چې به نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ډېر ډېر چې دی هغه وایو نورم ډېر مختلف واقعات دي د درود شریف د فضایلو چې مونږ خپلې ژبې هر ټیم خصوصي توګه باندې د جمعې په شپه کم سے کم 1000 پیری موږ سکو درود شریف چې دی هغه وایو د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د مانځه نه وروستو خپل ځای باندې ناست درود شریف وایو او د نبی علیه الصلاة والسلام په حق کې دا چې دی هغه ور صدقه کو هغوی ته چې دی هغه ور بخو انشاءالله داسې به کو کنه الله تبارک وتعالی دې زمونږ ژبې زمونږ محفلونه زمونږ مساجد زمونږ اجرې دا په درود شریف باندې چې دی هغه منور کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین سنت چا نبی کړي سنتو کې